ما ته پته ده ته شرارتي سړی ستا په سعودي کې ټیک جنۍ خوښه شوي ځکه خو دې ونه شعرونه زده کړي هاي هاي ایډي په خیر علي ستړی مه شي ایډي راغی ویم زه ویم دومره راته ګرانه یې که نه چې 10 کاله زما د واده وشو خو ما ته د اوسه پورې دا پته ونه لګېده چې ما واده کړی ویم دومره مینه مې درسره د خدای تعالی نیکبختي دا د لرې نه پالش لګوه ستا زما څه مینه وی ته به سعودي ته تلې او بیا به دې 10 کاله تېرولې هاي هاي ویم ستا نه کومې ځان خلاصولی نو دلته راته لسو فلپینیان وویل چې یاره کار ټیک ښه څنګه ویم دغه فلپینیانو څه دغه راغلي وو خبره وایي سار له لیبر په کار دی نو هغه فلپینیانو خبره مې لږه کوله دغه ملګري سره تا ته پته ده چې دا کاڼه بغرۍ ده په غوږونو درنه ده نو ځان څه وګورېږې ته لږ تیز ووایه چې زه تا ته وګیم تا نه به مې بیا خدای خلاصوي نو دا وګوره سالار صاحب وایي بیبي دا هسې تیل لګ سالار صاحب ته ووایه وی ما ته په اوربل کې ګومنځه خوا دې خوا مه کوه او زه د داسې ډېرو اوربلونو لوبېدلی یم او ته خو چاله نه ورځې خو زه درله راغلی یم او ځان دنه ورک نه شي داسې مه وایه چې ښکلی یم او بیا د لیونۍ سترګې په ناز راته راواړولې او دې خمارو سترګو دې پخوا نه زه خوړلی یم ودې کته ما ته پته ده تا ټیک دغلته جینۍ خوښه کړې او نه مې ده د خدای تعالی نیکبختي تا ته پته نه لګي وایي چې څومره سړی زړېږي نو مینې سیوا کېږي او لکه څنګه چې وایي د ساده څنګه ما نه څنګه دی لزمنګه مازغه خلاص دي هله د وختې لاسونه دې ړچېدل د توله به د نه یو خوا بل خوا تله بس هغه ټیم کې خو چې به ته ما پسې کېناستې که نه نو ما به ویل ګینې ما له د جاز چلم راځي چل دې په ما زده کو ما دې لاس مات کړی بس هغه سختې ورځې راته مه یادو د خفګانه مې بیا 3 ورځې خوب نه و کړی چې د هغه سکوټر نه پرېوتې وي ته خپه چېرته وې تا خو زه په زور غورځولم هاي هاي ځان مې نن خلاصو خو بس ها نو بیا چې شی دې ویلې دا مې ویم دغه ملګري ته وویل ویم لږې اوبه راکړه دغه دی تږی شوی یم ښه ده ورکه وله اوبه وله ورکه ما لیکنې بل څه دې ویلې یو میچ دې رانه ونه ګټو اوسه پورې هاي هاي وایي هغه ګران ښکلی زما زړه داسې زوري او سرې چینې مې د سرو سترګو نه راوري او چې زما په چم کې اوسي جانان ښه دی او چې رقیب ورله راځي نو ما ته ګوري او بوت مې جوړ که د جانان خو جانان مات که او اوس په هغې کاڼو ولي زما سوري او ښکلي یاره ته به څنګه چې د نظره او در لوګې شه د مخجس د غزل توري ډېر ښه ته خو شاعر شوی او کنه چې بار مسافرې له راشي کنه نو دا شاعر نه کنه چې سم دغه به دنه جوړ شي هر څه ته به دې خیال شي زه به چې ګودر ته تلم او تا به ما ته کومه شاعري کوله د سالار صاحب هغه راته لږه وکړه نه ګودر ته
وی دوی خو خپل سرونه تا ته پرېږدي او ستا په در کې چې جانانه څوک تندېږدي او نن مې یار په غېږ کې داسې رایسار کړم لکه پیغلې چې په غېږو کې منګېږدي او چې جانان دا شنغر مې رانه ورک شو اوس به څوک راته جامونه د جینډېږدي او دا ساده مخلی قبر د مخلص دی چې په پیغلې خپل کالي او خپل پترېږدي ډېر ښه ډېر ښه